बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौ غاي ولا سماجه د افعال مقاربه ولا سبق لګیا دی پیغشه مې غاسا شری کړه دا چې غاسا زنا علماء حرف بلی زنا یې فعل بلی فعل یې په دا وجه بلی چې د ماضی گردان کیږي و اصل شی بنیادی نقطه دا دو پشه چې تا د تانیث ساکنه دا په داخليږي په غصا باندې لکه غصات او په دا وجه باندې به د غیر متصرف یای چې د غصانا فعل مضارع او اسم فاعل اسم مفعول امر و نهی مثال په تور ندی وتلی اس غیر متصرف ذکر شو غیر متصرف دامانا چې د غصانا ماضی مضارع اسم فاعل اسم مفعول امر نهی دی وتلی و یو لفظ و تو سے مخشار ودلای په نحو شی غیر منصرف و غیر متصرف دا دوه تاسو ټکی دي چې کله سړی په شخص شي نو چې تاسو په ذهن شه د غیر منصرف ولا معلومات یا ارتضا شي دغه د پرداوه تاسو په ذهن شه دی چې د معرب دوا قسمه وي یو فعل مضارع وا بغیر د نون جمع مؤنث نه یا ادوی صيغه نه دي هغه خلی مبني دي نه رغونډه فعل مضارع چې دا معرب ده و بغیر د نونهای تاکید نون ثقيله و د خفیفانه چې دو خالی وي دا مضارع دغه معرب ده و یو دوا معرب چې دغه اسم متمکن ده په حالت ترکیب شه لکه زیدون اسم متمکن ده اسم متمکن ځکه ته وایي چې دای اعراب تسوی ورکای اس اعتبار د اعراب د اقسام زخه د اسم متمکن شپږ قسمه نوي په هغه چې تاسو غیر منصرف یا ویلا ده غیر منصرف ول اعراب مې ویلا ده لکه مثال یرو چو عمرو اس درې قسمه عوامل په داخل کا جاء عمرو رفع په صورت شه رأيت عمرا نصب په صورت شه مررت بعمرا یعنی جاریه د نصب تابع ده خلاصه داشله چې غیر منصرف بنده تنوین یا نه پرسی و کسرا یا نه پرسی تنوین و کسرا نه پرسی و اغه علاوه دای غیر منصرف ویل شي غیر منصرف دای په دا وجه شي چې نه سببینه دي د اسباب منع صرف چې اپ دشه موجود وي بیا د نوم یعنی د اسم متمکن نوم وی غیر منصرف چې کله نصفتینا دي د اغه نصفت ځخه دوا صفتینا په اسم متمکن شه موجود شي بیا و دته وی غیر منصرف ان صفتینا دي عدل وصف تانیث معرفه عجمه جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدتان دنا صفتینا دي اس عمرو شه دوا صفتینا دي د اسباب منع صرف ځخه دوا اسباب پشه موجود دي یو عدل ده او یو معرفه ده شاه دا مو پیژندل غیر منصرف چې دا هغه قسم دا د اسم معرب په دوا قسمه ده یو منصرف ده یو غیر منصرف ده اسم منصرف هغه وی چې هغه باندې درې سره اعراب جاری کیږي جاء زیدون رأیت زیدان مررت بزیدن دا اس منصرف ده پہلا معرب به د معرب په دوه قسمه ده منصرف او غیر منصرف منصرف چې دا ابند درې سره اعراب جاری کیږي او غیر منصرف چې دا په ابند کسرا او تنوین دا نه پرسي نو اسم وضاحت میں دخشی د تکو چې غیر منصرف چې دا اده اسم متمکن یو قسم دا د اعراب په لحاظ سره و دا غیر متصرف چې په دغه شروعي دغه د فعل د غصا دا د غصا نوم شو یا صفات شو غیر منصرف د اسم متمکن نوم دا د اعراب په لحاظ سره یو قسم یې ده و غیر متصرف چې شو د غصا صفات شو شابه د عمل ذکر شو د غصا چې عملی په دوا قسمه ده پهلا عملی دا چې اسم طرف ورکای او خبر ته نسب ورکای او په دغه ټیم شوی بیا دوی په معنا د قاربه چې یعنی بل شي ته یو شی ورنږدې شي به دغه شي
دوه شیونه ضروري وي. د قربت لپاره دوه شیونه ضروري وي. قاربه دا فاعل یا تفاعل او تفاعلا تفاعل بوبشه مشارکات وي د دوه اشیاء وي د دوه اسمه. بیا وی د دغه ټیم شه د غاسا اسم چې د اخته د خبر ضرورت یاوي به دغه غاسا ناقصاوي. شاو دوام عملیه داسو چې امیشتو سے پارین وې چې خالی اسم تا رفع ورکو و دا به پاستا کېږي چې اسم د غاسا فعل مضارع وي سره د ان. بیا به دا فعل مضارع سره د ان په محل د رفع شه اسم د غاسا شي. ٹھیک شلا؟ به دغه ټیم شه دغه غاسا په معنا د قربا وي. به چې معنا په لحاظ سره دو په د قربا په معنا باندې روله دا فعل لازمی شه. فعل لازمی په فاعل پیرا کې اخته مفعول ضرورت نه وي، یعنی خبر ته حاجت نشته ده. بیا دغه غاسات تامه ده. د پرینی سبق خلاصه ته وګورئ. نوع ثانی د عمل د غاسا د من النوعین المذکورین د ذکر شوی دوه قسمه زخه. دوما نوع دو ان يرفع الاسم وحده چې رفع ورکو اسم ته خالی. وذلك وداوی پاستوی اذا كان اسمه فعلا مضارعا مع ان چې هر کله اسم د غساوی فعل مضارع سره د ان فيكون الفعل المضارع مع ان پسوی فعل مضارع سره د ان فی محل الرفع په محل د رفع شه بانه اسمه ځکه چې دغه اسم د غسا ده. بانه دا با سبب یادو په سبب د چې دغه اسم دے غسا دا. ويكون غسا حين اذن ووی غسا بمعنى قربا په معنا دے قربا. مثلو لکا غسا ان يخرج زيدون نجدې دی اروتل د زید ای قربا خروجه یعنی نجدې دی اروتل د اس فلا يحتاج في هذا الوجه پس نه محتاجي غاسا په دا طریقه ش ال الخبر خبرتا بخلاف الوجه الاول په خلاف ته طریقې اوله لانه ذکا چې هغه دا لام تعلیل دا لام تعلیل یعنی علت یې دا غدا وجه دا غدا ذکا چې هغه لا يتم المقصود فيه بدون الخبر چې په هغه شی نه تمومېږي نه کامل کېږي مقصود بغیر د خبر نه کیسه نیمګړی په ځکه به هغه ته غسانه کیسه وي. فيكون الاول ناقصا پس اوی اول غسا ناقصا والثاني تاما ودوما تاما. یعنی پہلا نوع د عمل چې هغه د ناقصا غساوا و د دوما نوع چې دغه د غسا تامه. لشکی به ترکیب یاو کو. النوع الثاني من النوعين المذكورين ان يرفع الاسم وحده. النوع الثاني موصوف صفات دا ذو الحال من حرف جار. النوعين المذكورين موصوف صفات دا مجرور د من جار مجرور تو سے پتا دو چې دا ظرف مستقر جار مجرور کلا متعلق شي او ظرف لغو پره او کا ظرف لغو نه و دای هر کله ظرف مستقر جوړیدو. بیا ظرف مستقر چې هغه نه متصل یا حال جوړوي شي یا صفات جوړوي شي یا خبر. ظرف مستقر نه یا حال جوړیدل شي یا صفات جوړیدل شي یا خبر. اس دغدشه مشتستا من النوعين المذكورين روغل جار مجرور روغل دا ظرف مستقر ش دغه نو مشتسه حال جوړ کو. النوع الثاني ذو الحال سره د حال دا مبتدا. ان يرفع الاسم وحده. ان نصب يرفع فعل وضمير فاعل. الاسم ذو الحال وحده مضاف الیه په تعویل د منفردان. وحده منا گوشی اس وحده مضاف الیه دی په دشه اعراب ظاهرا نشکورا کیږي. به میجه تعویل د منفردان ته اړای چې په د باندې اعراب جوات ولید شي د نسب په صورت شه ویل چې حال ول اعراب څه شي دا حال د منصوبات څخه ده. حال به منصوب وی کنه. کچره جمله وا
حال جمله یا کېدلا شي خو په جمله باندې خو بیا نصب تصور نشي کېدلا کنه هغه ته محلن منصوب یای و دغه شی وحده کدا سی یا چې په محل د نصب شي د حال شه د الاسم ذل حال د پورا و کدا سی یا چې وحده مضاف مضاف الیه په تعویل د منفردان منفرد معنا گوشی کنه معنا ادوړ یوادو او منفردان شه هغه تنوین جواد لیدشي نصب جواد لیدشي بیا طالب تلش کی سوکاوي په تعویل د منفردان سره دغه حال شه الاسم ذل حال سره د حال دغه مفعول به يرفع فعل سره د فاعل سره د مفعول به ملاو شو د جمله فعلیه خبریه په تعویل د مصدر سره دغه خبر مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه ذلك اذا كان اسمه فعلا مضارعا مع ان ذلك مبتدا اذا مضاف كان فعل ناقص اسمه مضاف مضاف الیه اسم د کان فعلا موصوف مضارعا صفت موصوف صفت دغه خبر د کان مع ان مفعول فيه مع ان مضاف مضاف الیه دغه نه جوړیږي مفعول فيه کانا سره د خپل اسم سره د خبر سره د مفعول فيه جمله فعلیه خبریه شلا مضاف الیه شلا د اذا مضاف سره د خپل مضاف الیه ظرف مستقر شه دغه خبر شه د ذالک مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه دغه شداینه دا دغه تو بو د ترکیب کوله فائدې دا دي چې نوې ترکیبي نقطې مخه ترسي ظرف مستقر خو مشتو ستا اکثر داسې روغلا ده چې جار مجرور په صورت شروع غلا ده دوه شی مضاف مضاف الیه په صورت شروع غي اذا ته مضاف ته و اذا مضاف ته خو جمله طرف ته مکمل جمله ته دای مضاف ته اس اذا مضاف سره د خپل مضاف الیه چې هغه جمله دو دغه ظرف مستقر شه و خبر شه لذلك مبتدا تکلا فيكون الفعل المضارع مع ان في محل الرفع بانه اسمه ففسخيا يكون فعل ناقص الفعل المضارع ذو الحال مع ان حال مع ان مرکب اضافي ظرف مستقر دغه حال ذو الحال سره د حال دا اسم د یکونو یا که بدات کویا چې المضارع دغه صيغه د اسم فاعل مع ان دای مفعول فيه دا څه کوایشه تکلا فی محل الرفع فی حرف جار محل الرفع مضاف مضاف الیه دا جار مجرور متعلق شه په مضارعون صيغه د اسم فاعل بره نه دا فيكون فعل ناقص الفعل المضارع مع ان دا نه خو اسم جوړ کو یا فعل المضارع اسم مع ان مفعول فيه في محل الرفع دغه ظرف مستقر و خبر د یکونو از ظرف مستقر چې هغه مشتو صفتش پر متعلق وی ځکه کی چې دا متعلقین دوا دي فی محل الرفع دا یو متعلق روغی و بانه اسمه دبل اردریمی نو یکونو ولا خبر چې هغه د کان یکونو ولا اسم مرفوع وي او خبر یې منصوب وي نو میر تسولی کی چې ثابتن مقدر پر وی بیا یعنی ثابتن فی محل الرفع بانه اسمه ثابتن پر دا فی محل الرفع متعلق اول شي ان حرف مشبه بالفعل ها ضمیر دا اسم د ان اسمه مضاف الیه دا خبر د ان سره د اسم سره د خبر دا جمله اسمیه خبریه په تعویل د مفرد سره مجرور د باجار ان دا تو سویلی دي کنه ان و ان دغه جمله مفرد تعویل ته اړای
بیا دا متعلق ثانی شو په ثابتان مقدر پر ثابتان مقدر صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل سره د دوړې متعلقین دا خبر دی یکونو سره د خپل اسم چې هغه دا الفعل المضارع مع ان و سره د خبر جمله فعلیه خبریه یا یکونو سره د خپل اسم چې هغه دا الفعل المضارع و سره د مفعول فيه چې هغه دا مع ان و سره د خبر جمله فعلیه خبریه و یکونو غسخینا اسم بمعنى قربا دواو ته په پرېږ دوا یکونو فعل ناقص غسا یعنی لفظ د غسا دا اسم حين اذن دغه ترکیب مشتو سے بار بار تر شو دا دغه نه جوړیږي مفعول فيه په ترکیب سے دا مفعول فيه واقع کیږي به معنا قربا بحر فجار معنا مضاف قربا مضاف الیه مضاف سره د مضاف الیه مجرور د باجر جار مجرور ظرف مستقر ش و دغه خبر ش یکونو ته یکونو غسانه مې اسم جوړو کنه یکونو سره د اسم چې هغه غساده سره د مفعول فيه چې هغه خینه ازنده او سره د خبر چې بمانه قربا دغه جمله فعلیه خبریه شله او که معطوف کوي په قبل یو باندې په دغه معطوف شي څنګه چې بس صحیح د نه رقم مثالونه دي د خو څوکا دي ها